افغانستان د امریکایي امپراتورۍ هدیره. لیکوال یاریک مارګولیس. ژباړن واحد فقیري. د امریکا د یو پخوانی عسکر په توګه زه د افغانانو شهامت ته د دسته سلامي کوم. د جهان د بهادرانو سلامي کوم. د افغانستان د چارو مشهور امریکایي محقق او لیکوال یاریک مارګولیس د دسمبر پر 14 لیکي په دې هفته کې د امریکا معتبر اخبار واشنگټن پوسټ 2000 صبحایزه بمونه د واشنگټن پر دروغجنو او غلبازو چارواکو باندې ورایله کړل. محترم لیکوال کاږي په 2001 کال کې د افغانستان د اشغال په جریان کې زه هلته وم. هله د استکبار او متکبر امریکا جهالت او وحشت د یو ستر درند نظامی قوت تر شا پټ وو. ما هله هم دا باور لاره چې پر افغانستان باندې حمله د سپټمبر د 11 د حملو په انتقام کې کېدله. امریکا ادعا کوله چې د اسامه بن لادن تروریستي کمپونه په افغانستان کې دي. دا ګرد دروغ او فریب ول، ځکه د سپټمبر د 11 حملې په افغانستان کې نوی پلان سوي. ښاغلی مارګولیس لیکي طالبان تروریستان نه ول، هغوی په سپکو وسلو سمبال قبایلي جنګیالي ول چې د امریکا په ملاتړ د افغان غلو قاچاقبرانو او د افغان کمونیستي استخباراتو پر ضد جنګېدل. د امریکا په زور د کابل نصب شوی رژیم د CIA څو تر وخت تیره جاسوسان، وحشي جنګ سالاران، د مخدره موادو څو مشهور قاچاقبران او څو بګیل کمونیستان دي. امریکا په دې څو کالو کې د جنایتکارو او مزدورو والاډانو د استخدام لپاره په میلیارډونو ډالر ولګول. په افغانستان کې د جنگي جنایاتو او جرایمو تر ټولو ستر مجرمین د متحده ایالاتو کلک او پاخه یاران دي. کله چې طالبان حاکم ول، هغوی د مخدره موادو کر او تجارت 90% راکم کړی وو. خو کله چې امریکا په کابل کې خپل ګوډاګی او مزدور رژیم نصب کړ، د مخدره موادو کر کېله اسمان ته وختله. د امریکا پوج او د هغوی افغان غلامان د مخدره موادو په قاچاق کې تر غوږو پورې ډوب دي. نن سبا د امریکا اشغال شوی افغانستان د جهان د مخدره موادو اول نمبر مرکز دی. لیکوال لیکي ما غوندې ژورنالیستان چې د افغانستان په باره کې حقیقت وایه، هغوی یا برطرفه سول او یا سترګې پرې پټې سوي. زه CNN ټلویزیون پسې واخیستلم ځکه ما ویل چې امریکا په افغانستان کې ناکامه ده. زما سره ځینو ټلویزیونونو او رادیوګانو مصاحبې بندې کړي ځکه ما ویل چې داعش د امریکا، فرانسې، برطانیې او اسرائیلو خلقات دی. پر ما باندې د راډیکال ټاپه ووهل سوه ځکه ما حقیقت وایه. ما همدا خبرې چې نن ورځ یې واشنگټن پوسټ نشروي کولې. ما ویل چې امریکا د یو غریب بې دفاع وروسته پاتې ولس پر خلاف خپل وحشي نظامي طاقت ورماش کړی دی. ما ویل چې واشنگټن د افغانانو پر ضد یو تمام عیار ناروا جنگ روان کړی دی. البته دا هم باید هیر نکړو چې واشنگټن پوسټ د عراق د ناروا جنگ په تشویق کې اساسي نقش لوبوي. اما نن ورځ واشنگټن پوسټ غواړي چې د تیرو ګناهونو تلافي وکړي او توبه وباسي او د خپلو تیرو ګناهونو د جبران لپاره د افغانستان اسناد خپاره کړل. ښاغلی مارګولیس لیکي نن سبا امریکا په افغانستان کې قتل عام او تخریب شروع کړی دی. د امریکا جنگي تیارې په محبسونو کې د امریکا شکنجې، قطعي او د ملکیانو تمام عیار وژنه روانه ده. امریکا کلی تخریبوي، اهل حیوانات وژني او کیمیاوي وسلې او زهر شیندي. د امریکا B-50 جنگي تیارې د افغانانو کلی ودونه او جنازې بمباروي. د افغانانو په وژلو کې شورویان هم بېرحمه ول، خو موږ تر هغوی زیات بېرحمه او چالاک یو. امریکایي میډیا البته پرته له څو محدودو استثناءاتو څخه د افغان ولس پر ضد د امریکا او پینټاګان روان د بېرحمانه جنگ ډول ته څوڼې غورځوي او مدام هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وحشت، بربریت او ښکرورو درواغو ته پرتوګ ور وګنډي. افغان جنگ په یوه داسې جنگي ماشین باندې بدل شوی دی چې امریکایي سیاستوال او قراردیان پمپوي. د امریکا هغو پخوانیو جمهور رئیسانو بوش او اوباما چې د یو غریب بې دفاع او بې پناه افغان ولس پر ضد یې دا وحشیانه جنگ په لار اچولی دی، باید وشرمیږي او خجالت وباسي. په عین زمان کې موږ باید د هغو بهادرو پښتنو جنګیالیو د شهامت په اړه څه سوچ او فکر وکړو چې د 18 کالو په جریان کې د جهان یو ستر جنگي ماشین جام درولی دی. هغوی د تاریخ دا حماسه فقط د کلاشینکوف په زور ایجاده کړې ده.
موږ باید له ګردو افغانانو څخه عفو وغواړو او وران وطن یې بیرته ورجوړ کړو. د امریکا د یو پخواني عسکر په توګه زه د افغانانو شهامت ته دو دسته سلامي کوم. د جهان د بهادرانو ته سلامي کوم.